زه اوس څنګه چاته مبارکي ورکړم؟ کله چې اوس یو امریکایي سره مخامخ کېږم ورته وایم چې تاسو ته ډېر زیات مبارکي، تاسو د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړې. دوی به اوس وایي چې دا د کرکټ لوبه څه شی، ځکه دوی خو یې پېژني نه، ځکه د دوی دا لوبډله پرون جوړه سوې، پرون ماښام جوړه سوه او نن یې وروره پاکستان ته ماتې ورکړله. او د تاسو دا شپږ اویا کاله په دا کرکټ کې زاړه سوئ، سپین ږیري سوئ، لمسیان مو پکې لوبېږي، امریکا ماته درکړله. دا اصلا کې د امریکا لوبډله دومره تکړه نه وه. مشکل بل څه شي کې و، تاسو ورسئ هر هغه چا چې درته دغه د آرمي ټریننګ مشوره درکړې وه هغو پسې ورسئ. د دې پر ځای چې د کرکټ سیشنونه در باندې کړي وای، صحیح بالینګ یې در زده کړی وای، صحیح بیټینګ یې در زده کړی وای، تاسو باندې نښه ایشتل زده کړي وای، بالر به منډې راواخیستې او فکر کوي چې نښه ولم، هلته به ویکټ ځینې هېرې وې او فکر کوي چې د کلشینکوف ډز